السلام علیکم دوستانو. هسې خو ښځه الله پاک ډیر کمزوری او نازک مخلوق پیدا کړی دی، خو الله پاک په دوی یو خاص انعام دا کړی چې د مور د خپو د لاندې جنت ایښی دی. یعنی که خور وي که لور وي او که هره ښځه وي، خو چې مور جوړه شي الله پاک دا درجه ورکوي چې د هغې د خپو د لاندې به جنت وي. خو د دې نه علاوه د څلورو قسمه هغه ښځو په باره کې تاسو سره معلومات شریکوم چې هغه څلور قسمه ښځې په هر چا باندې ډېرې ګرانې وي او هر څوک ورسره مینه کول غواړي. دغه څلور ښځې څوک دي؟ دا ویډیو تر اخره وګورئ چې په هر څه باندې پوه شئ. دوستانو، په دغه څلورو ښځو کې وړومبی مور ده. مور د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه پس د بچي لپاره لویه هستی ده. د مور د خپو لاندې جنت دی. د مور ډیر قدر پکار دی، ځکه چې هر څوک پیدا کیږي خو مور بیا نه پیدا کیږي، او د مور پلار په وړاندې اوف هم کول نه دی پکار، ځکه چې کله پورې مور او پلار ژوندي وي نو اولاد د مور او پلار په دعا رنګ وي، نو هیڅ کله هم نه خرابېږي او تل خوشحاله وي. خو چې کله مور پلار مړه شي نو د اولاد د دعا دروازې هم بندي شي. نو په ژوندینې د مور پلار ډیر زیات قدر کول پکار دی. دویمه ښځه د انسان د ژوند ملګرې یعنی خپله ښځه ده. دوستانو، د خپلې ښځې هم ځکه قدر کول پکار دی چې هغه ستا په خاطر خپل مور پلار پرېږدي او ستا کور ته راشي، نو خاوند ته هم پکار دی چې قدر یې وکړي او په نه خبره ورته وهل ټکول ورنه کړي او ډېره مینه ورسره وکړي. کله چې ښځه او خاوند خوشحاله وي نو د شیطان زړه چوي، خو چې ښځه او خاوند خفه وي نو شیطان ډیر زیات خوشحاله وي. نو د دې لپاره هم ښځې سره په خوشحاله ژوند تېرول پکار دي، او ښځې سره په خوشحاله ژوند تېرولو سره الله پاک هم راضي کیږي. درېیمه ښځه چې قدر یې پکار دی هغه لور ده. دوستانو، لور د زړه ټوټه وي او د لور په پیدایش کور ته رحمتونه راځي او لور هم رحمت وي، نو ځکه د لور قدر کول پکار دی. ځینې بدبخته خلک شته چې د لور په پیدایش خفګان ښکاره کوي، نو داسې هیڅ کله هم نه دی کول پکار، او د لور په پیدایش د الله پاک شکر ایستل پکار دی. څلورمه ښځه چې ډیر زیات قدر یې پکار دی هغه خپله خور ده. خور د ورور د ژوند خوږه ملګرې وي، د زړه رازونه ورسره شریکوي. خو نن سبا داسې وخت راغلی چې مینه کمه شوې ده، خلک د خپلې خور خیال نه ساتي، حق او حصه یې نه کوي، نو داسې باید هیڅ کله هم ونه شي. د خور قدر پکار دی او مینه ورکول پکار دی، ځکه خور د ورور د مینې محتاج وي. دوستانو، دا معلومات تر همدې ځایه امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که غواړئ په آینده کې نور همدغسې په زړه پورې معلومات تاسو سره شریک کړو، نو خان کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو راته اجازت راکړئ. په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.